داسې تندر را پرېوتی وي. نو څوک وو؟ سهار وځو او ماښام راشو او کار روزګار راته میلو نه شي. 2020 ته ګوره زموږ د بېروزګارۍ ته ګوره. بیا میلاو نه شو، تا ته یو ورځ هم کار نه میلاوېږي. جمعې سړیه یوه خبره مې راته کوله. وایه بیا څه د پلار نکاح قصب دې نه شروع کړې؟ نو هغه پسې کېږي، هغه په پیسو کېږي. موږ سره پیسې کم دي مسلمان یې. وایي جمعې سړیه دا یو 300 روپۍ مې د پلوس کې پسې تړلي دي. نو په 300 روپۍ څه کېږي؟ بس دغه ګاونډیان زما تپوس یې راغلي بیماره مې یخنۍ م والې بس ما یې تاړې مې ځکه ډاکټر له مېښې بس تاسې ځه راکه ځه تجارت په پیروان کړم. ستا خبره صحیح ده. د پلار نیکه قصب به راټینګ کړو. کور کې پتې هم نشته، چیني هم نشته، وړه هم نشته. دا به څه کېږي؟ زه الله به خیر کړي تجارت له وځم دارې او انشاءالله څاروي به الو او خرڅوم. ټیک ده؟ صحیح ده بالکل خوښه مې ده. زه لاړم دوا راته کول لاړم. ځه یار وړه دلته کې صابوغه منډی کوم ځای ده یار؟ زه یو خبره په 100 روپۍ کوم. وای دا خو پلاره ځان نه سوداګر دی. یو خبره په 100 روپۍ وي کومه یار. دا سړی ما ته کار والا ښکاري. زه غواړم تجارت ته روتم یو 100 روپۍ به پرې خرابې کړو که نه. چاته د مطلب خبره راته وکړه. دا ولې 100 روپۍ خبره راته وکړه؟ دا 100 روپۍ مې واخیستې غوږ کېږده. لومړی چې له چا سره میلاوېږي نو سلام باچې. په سلام کې ډېر خیر او برکت میلاوېږي. پوه شوې؟ دی نه خو هر چاته پته لګي چې په سلام کې خیر دی. نو بیا نو راکړه 100 روپۍ چې بل هم درته وکړم. زه هغه 100 روپۍ رانه صرف په سلام لاړې. یاره دا 100 روپۍ نورې ورکومه. دې سړي کې ما ته څه ګوته ښکاري خو چاته پکې مونږ ګټلي. دا 100 روپۍ نورې وړه دویمه خبره کوه. دویمه خبرې ته غوږ کېږده. داسې کار دی چې په یو محفل کې ناست یې که نه او چا درنه یو شي زده غوښتې نو د ځان نه به قرنا نه ځاځې. د خپل طبیعت ته به هغه شي زده وکړي هغه سړي ته. دی نو بیا نو بس راکړه 100 روپۍ. داسې مې خبره وه چې په یو محفل کې ناست یې او چا راته ویلي نه چې یو شی را ځان نه بیا نه ورکړې. مړه هغه 200 روپۍ سې په زول لاړې. یاره اخري دا سره لوټ پاتې دا ول ورکوم مړه خو چاته دې کې مو ګټلي. زه خو خواستم تجارت لرو تېما. الله دې پکې خیر واچي. درېیمه خبره دې وایه. درېیمې خبرې ته غوږ کېږده. داسې کار دی چې د کور خبره به بار نه کړي او د بار خبره به په کور کې نه کړي. د دې نه ډېرې غټ مصیبت سازېږي. غټې غټې لانجې دې سازېږي. دا ځان څه به ذهن کې کېږي دا خبرې. ښه ټیک ده ټیک ده. نو بیا نو بس دی که نه راکړه 100 روپۍ. ځه ما سره خو نور 100 روپۍ نشته. بس چې نشته دی ستا دا لره او زما دا لره مخکې کېږه. دا زه په مصیبت وړېدم اوس په کور ته خالي لاس ځمه نو. یا جینې ای خوا راشه که نه. جمعې سړیه څه دې وګټل که نه؟ څه مې وګټل؟ هغه 300 روپۍ خو رانیله په سلامونو جوابونو لاړې. لار کې سره یو سړی میلاو شو او وی بس زه یو خبره په 100 روپۍ کومه هغه 300 روپۍ رانه لاړې. هسې بېسه. ښه نو بیا نو څه وکړم؟ داسې کار دی چې یو پیری چای پخه که په سر مې درد دی او زه راسې ناظم مجري ته ورځم. ښه زه ورشه ځه. بچارې بچې چې ګویا په دې حجره کې ناست دی ګویا داسې سرکې پکې. یاره څوک وو ناظم په حجره کې پراته وي یاره. نو وایم مزې خو تاسو وکړې د کټونو لنګ یې مسست کړې ظالمانو. څه پروګرامات دی یار داسې کې؟ ګورې نه ټماټر پرې کومه که نه؟ یاره زما پرې چاقو یې پرې کښې نه. تو وایه دا والا دا دونه تېره چاقو والا دا ما چا د دیر نه په توپه کې روړدي ونیسه. په دې کار وکړه. د چاقو خو ډېر ښکلی دا ماله راکې نو. ډېر مزېدار دی مړه د اتي سرو کار پې وکړه واپس یې مال راکړه. نه نه که دا چاقو دې ماله رانه کړو زه باندې د غلا دعوه وکړم. هسې بې سره باندې د غلا دعوې کې مسلمانه. که دا چاقو دې ماله رانه کړو زه د باندې د غلا دعوه وکړم. زه چې ځو ناظم صاحب حجرې ته. د ناظم صاحب حجرې ته؟ او هغه مشرانو هغه متل دی چې غل نه د باچا نه مه یارېږه چې ځو راځه پاسېږه پاسېږه پاسېږه. په ناظم صاحب ورو دي اوس پرې پته ولګي. ورو دي هلته خو دې ماله نه راکړه اوس پرې پته ولګي صبر وکړه. هلکه ناظم صاحب شته؟ ورشه اواز ورته وکړه. ناظم صاحب سلام علیکم. وعلیکم سلام. څه چل دی وروړه؟ او دا چاقو دې څه پسې کوله کړې سړی؟ ناظم صاحب زما د تیل مالګي دوکان و هغه ما نغلو وخو ستاسو په حجره کې دا چاقو د سره راووتو زما غل هم دی دی. دا راته ووایه چې ته د څه نه وې چې دا چاقو د سره برآمد شو؟ ناظم صاحب دا چاقو زما په دوکان کې موجود و
یا لکه دا خو تا غلا کړې ناظم صاحب په ایماندارۍ خو زه نه خبر یم دا چاکو زما خپل چاکو دا چاکو زما دی غل ټول عمر هم قسمونه او قرآنونه خوري د غل کار هم دارې دروغ ویل ویم د ده نه لاس کټ که لاس وای لاس بدله کټ کوي غلا دې کړې ده دا ما څه کړي دي یاره چې ماله یو ورځ مهلت راکړې یو ورځ مهلت صرف راکړې دا دې چل دی چې یو ورځ مهلت موله ورکړو تښتېدې ګورې نه شي نه چې واپس به راځم وعدې سره به واپس راځم جي ځه 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 لکه ته مو وجه کېږي نه ده ځه په مخه خدای موږ غلو راځه لکه ای کاکا دلته چې په اصل روپۍ یوه خبره کوي د هغه کور کوم ځای دی مړه شو د دلته لاسوک دی چې په 100 روپۍ یوه خبره کوي بیا مې وروره دلته چې په هغه 100 روپۍ یوه خبره کوي د هغه کور کوم ځای دی بیا دلته څوک په 100 روپۍ باندې خبره نه کوي او چې ته کوم سړی یادې د هغه نوم دی ساده ګل بالولدانه د هغه مخامخ کوڅې ده هغه ښه ټیک ته الله دې خوشحاله کړه تا نه ما دا 100 روپۍ څه شي اخیستې وي د دې د وجې مې نه اخیستې وي چې لومړی چا سره مېلاوېږي نو سلام باچې او دا په بیا د 100 روپۍ ما تا نه څه شي اخیستې وي د دې د مې نه اخیستې وي چې چا د نه یو شیز غوښتی نه په خپله خوښه مې نه ورکړې یاره جي بس ډېر غلط کار مې کړی دی خو ناظم صاحب زما نه لاس کټ کوي او جي څه چل وکړي هېڅ هم نشته چې زه ژوندی یم دا دې خوا که دا څښا خوښ دی ټیک ته جي بس تر ځه چې زه ژوندی یم هېڅ غم مه کوه بس ټیک او ته که جي. بیا څه مسله وه نو بیا به راته ټیک ته جي لاړو بخیر دې زلمیر السلام علیکم وعلیکم السلام کېنه څنګه چل دی خیر دی ناظم صاحب زه خو رالم دویم ورځ هم په تېرېدو ده او د هغه سړي څه پته هم نه لګېده د داغه نیکه به هم راځي دا زما اډر دی دی رانه په ایمان کې په جس کې هم کښېني راځي به هم دې حجرې ته به راځي ته ګوره چې دې رانهسي که نه رانهسي ناظم صاحب سلام علیکم جي وعلیکم السلام دا دومره ناوخته دی ولې یاره جي ما لکه مسله مې اوږده وه لاره وه که نه نو بس رالم جي وایه خبره کوې څنګه چل دې وکړو بس خبره داسې ده جي ما نه خو لاس کټ کوي بلکل درنه کټ کړه کټ کوم یې درنه چې غلا دې کړ تا نه به لاس نه چې دا دواړه درنه کټ کوم زه هم چې دا یو خپل هم نه ولې تا نه کټ کړه غني بلکل زما نه لاس کټ کا خو زما یو خبره صاحب ناظم صاحب وره وایه نیم زما پلار چې کله مړ شو زه په منډه منډه ورغلم او د سینې د پاسه مې دا خپل سر داسې کېښودو چې مې وکتل په سینه کې دا چاقو ښخ و د هغه د سینې نه مې رابار کړو او ومې وینځو په جیب کې مې واچو او ما وې د ناظم حجرې ته به ځم زما پرې چاقو چې چا دا وکړه زما د پلار قاتل به هغه دا لوبه خو څه بل طرف ته لاړه تا د ده پلار وجلې دي په دغې چاقو باندې نه نه جي دې دروغ وایي ما قتل نه دی کړی نه دا چاقو چې ستا دی که نه نو په دې چاقو تا د ده پلار وجلې دي دا چاقو زما دی وایه فارسیګان ته بولا مخکې برباد که ته ډیوې نه دې تیار وه وای داسې دي یلکه دا خو بې موسمې هندوانه ده ورګه چې کور ته لاړ شم چې ښځه مې خبر کړم ښځې یا ښځې وای سړی ولې څه شروع شو ویم د خوشحالۍ یو خبر راته وایم الله شکر دی هله وای د مفراخودین د بره پټي کې نه دی بې موسمې هندوانه مې پکې ولیده وای سړیا په یخنۍ کې دماغ کار پرېښوده څه دا تازه ګاډي وړي ستا خدای بې خوبه سه دماغ به ستا کار پرېښي ویم زمین بیټک ته مذکر شاه راځي که نه هغه سره به شرط کېږم او ښه ډېرې پیسې به ورسره کېږم په یو ځل به مالداره شو صحیح ده که نه یې سړیا ویم ورشي چې مې پخ کړی هغه دی چې اوس کتو اوس دا یې درکړم ټیک ده وای ویم زه چې مذکر شاه خبر کړم چې مفراخودین په خبره پټي کې هندوانه راختې ده او چې په وخت یې وباسي څه کوې لیلا وای ښه سمون یخ پې مې ده پسې ماتې شو وای ولې خیر شه خیر چاته دی ما خاوند به مې راځي تا سره به شرط ایږدي د مفراخودین په خبره پټي کې هندوانه راختې بې موسمه وای او تا سره به شرط ایږدي نو ګوره چې پیسو تړه ښه نه کړې ګورې ښه او که نه نو بیا ښځه په ښځه ورسره کېده او زه راوځم د خاوند د راتلو ټیم مې دی ته ورسره بس خپلې خبره وکړه ځان لګړم ما خو زما ملګری دی د ښځې دا شرط خو ورسره نشم لګولی خو زه تا به ووایم چې یاره ستا په کور کې په څه باندې لاس کېښودو ابه زما یې اورېږه خو
بیا هغه هندوانه وباسم ته راته بره پټې خولې مې پراښودي دي ورځمه چې وبا دې مې ماتې شوې خو هندوانه مې پیدا نه کړه چېرته ها ریشایې خو ما ته بره پټې خولې دي دا دې هندوانه دې خو ما ته بره پټې خولې چېرې وشو دا ولې هندوانه وای هندوانه دې شوه یا خدای پاک هندوانه تاسو چلو شو غرق شوم یا ورا ما باپ کمال سره غپ لګاو اسې دې معاف کما ته د دې خبرې گواهی چې د ده په کور کې زه په څه باندې لاس ایږدم ابه زمای یا وروره بالکل ته چې په څه داسې ږدې بستئ خو وروره ما له یو ورځ مهلت راکړه یو ورځ یو ورځ اوا درمې ګیره دی ما درته نه ویلي دا په درېیم ځل سیټ له بیتانه ما څه شي راغوستی وي د دې لپاره مې نه اخیستی وي چې د بار خبره به په کور کې نه کوي له کوره به بار نه کړي بس جي ډېره غټه غلطي رانه شوې ده خو څه چلو که جي چې زه ژوندی یم هېڅ غم مه کوه اندر پایا در کره کور کې شته ادم پایا آه. بالکل شته بس را دې خوا که د اخرې غوږ کې ښه جي ښه بس ټیک ته جي یاره الله دې خوشحاله کړه جي لاړم بس راځه ښځې يلا شابه بره خیژه بره ولې باسه بس خبرې پرېږده بره خیژه کوټې ته خیژه کوټې ته شابه 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 خیر خو دې که نه شابه کوټې ته خیژه مسلمان خلک پسې لوته پسې شابه خدای شابه پاکه سر ته مې شابه خیر شابه کړي. شابه شابه وخیژه بره کوټې ته خیژه وخیژه وخیژه شابه شابه راځه شابه زر خیژه که نه ور مې ډبولې تر اوس ساعته پورې څوک راونه وروره رالي وختي راغلی یم ښه راځه راځه زمین کور ته راځه راځه مخکې چا دا زمین کور دی ښه څنګه چلې ښکاري نه هغه ده دا دې ولې والم یا وروره تا ما ته ویلي نو چې کور کې دې په سلاس اقدمه به زموي نو په لومبي پاټ کې دې داسې کېښود سمیرتونه وي په دویم پاټ کې دې داسې کېښود سمیرتونه وي نو تا خدای ته به برباد کړه څه کې غونډه درم پایه رانه وړې